د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د هر سیز زکات وی چې د هغې په وښکلو سره زکات ویستلو سره هغه سیز پاکي او د بدن جسم زکات چې دی هغه روژې نیول دي. د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د نفلي روژو ډېر برکات دي. نو دې حدیث ته دا خبره موږ زده کړه چې هر شي خپل زکات وي. مثلا د پیسو خپل زکات وي، د خوراکي سیزونو غنمو، وربشو، جوارو، نور فصلونو خپل زکات وي، عشر وغیره. خو د هر شي زکات وي. د حیواناتو، میږو، ګړو، بیزو، غویانو، اوښانو خپل زکات وي. د هر شي زکات وي، په هغې سره هغه سیز پاکیږي، پاک صفا شي، اخرې ته نوځي. د بدن زکات چې دی هغه روژې نیول دي. چې کله ته روژې نفلي روژې نیسي، یا خو د رمضان روژې وي خلاص شوې، الله دې قبول کړي. نو انسان مسلمانان چې کله روژې نفلي نیسي، په دې نفلي روژو سره د بدن پاکیږي، د ګناهونو نه پاک شي. د دې وجه نه کوشش کوئ، وروسته انشاءالله نورو احادیثو کې به هم بیان وکړو چې دا کومې مسنون ورځو روژې لکه دوشنبې ورځ، د پنجشنبې ورځ، یا په هره میاشت کې د 14مه، 14مه، 15مه، دا کومې روژې چې دي یا هم نفلي روژې نیسئ کله ناکله، په دې سره بدن پاک شي د ګناهونو نه. دا دغه نفلي روژو برکات دي او فضایل دي. نو موږ او تاسو له پکار دي سړو زنانو ته چې کله ناکله نفلي روژې ونیسو، په هغې سره خپل بدن پاک. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.